د امریکا غږ د ځانګړو مرکو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ او سلامت اوسئ. زه احسانالله اروبزی یم. په نننۍ ځانګړې مرکې کې زموږ سره د دغې سندرې سندرغاړی راسره دی. ښاغلی ګودر زازی ستړي مه شئ، ډېره مننه چې سټوډیو ته هم تشریف راوړئ راغلی. سلامونه اریوزی صاحب، جوړ په خیر، ډېره مننه. خوشحاله یم تاسو ګورم. ټولو قدرمنو هیوادوالو ته، مینهوالو ته، دوستانو ته سلامونه. امید لرم چې زموږ خبرې ښکلې وي، خوږې وي، سندریزې وي او برداشت کړي خلک. مننه. زه صاحب پیل بیم دغه د امریکا نه وکړو. څنګه مو امریکا ته مخه کړله؟ د کوم کار دپاره راغلی که نه بس دایمي راغلی؟ یو څه موده یوې رسنۍ سره مې کار کوو، ازادي راډیو. وروسته له نظام چې سقوط شو بیا نو زموږ مخه دې خوا راواوښته. نو اوس راغلی یم ژوند دپاره. د ژوند دپاره او فکر کوم چې ډېر څنګه وایم، ډېر ویاړمن نه یم، خو یو څه باید شوي وای او دا تر دې راغلو. نو فکر کوم ټوله ځمکه زموږ دی، نو بلکل پکې ګرځو. تاسې د طالبانو له راتګ سره سم له افغانستان نه ونه وتئ یا مو ونه کولی شول چې ووځئ. څنګه و د طالبانو تر ولکې لاندې ژوند؟ ګزاره ورسره نه کېده؟ یاره چې کېدای یا نه راتلم، دوی سره نه کېږي. بیا موسیقي هنر، ګوره زه هنرمند یم، زما ټول کار موسیقي دی او ورسره لوی شوی یم که نه. که زه په افغانستان کې واوسېږم او سندره ونه شم کړی، په دې معنی چې زه ژوند نه کوم، نو یو څوک راته وایي چې ته به نه غږېږې، ته به سندره نه کوې، نو دا مې بهتره وګڼله چې له وطنه راوځم او بیا امریکې ته راتګ خو بیا بیخي ښه شو په دې چې ډېر څه به وکړو، ډېر څه ته اړتیا شته چې باید وشي. ستونزه همدا وه چې ته چا موسیقۍ ته نه پرېښودې که نور فشارونه مو؟ زما دپاره تر ټولو چې کله موسیقي نه وي ژوند نه وي، چې کله موسیقي نه وي بیا ګودر نه وي، چې کله موسیقي نه وي سندره نه وي، خبره نه وي، بالاخره له یوه هېواده، له یوې ټولنې، له یو جامعیته ته موسیقي راوباسه، هلته هېڅ هم نشته. زما په باور داسې دی. ته دا مه کوه که نه، زه چې څه وایم دا کوه، دا نه کېږي. هغه وخت چې طالبانو سره د سولو خبرې روانې وې، تاسې امریکا غږ سره په یوه مرکې کې ویلي چې د طالبانو په راتګ سره ته د موسیقۍ په اړه اندېښمن نه یې. اوس څنګه د موسیقۍ په اړه اندېښمن شوې؟ د نورو خلکو یا د ټول ولس، د ولس د غړي په حیث که وایم، یو ډول لابي، داسې لابیانې به کېدې چې یو مایند سیټ داسې جوړ و چې طالبان هغه طالبان نه دي او بدل شوي دي. نو د هماغو روایتونو پر بنسټ ما هم داسې فکر کوو چې یاره ډېره اندېښنه به نه وي، اندېښنه خو وه. په مجموع کې که ووایم چې د دوه متضاد طرفونه دي، یو څوک ژوند کوي او یو څوک ژوند اخلي. نو هېڅکله دا اندېښنه به بې ځایه نه وي، همیشه به وي. که ما کوم مرکې کې ویلي وي کېدای شي د دې روایتونو پر اساس وي چې یو ډول لابي ورته کېدل. اوس ناسم وختل داسې ښکاري نه. اوس چې تاسې د هېواد نه لرې شوي یئ، دا به هرومرو ستاسو په هنري چارو اغېزه وکړي. فکر مو څه دی چې دا به مثبت اغېزه وکړي که منفي اغېزه به وکړي؟ یو څه چې ولس له موسیقۍ لرې پاتې دی، که د یو فرد په حیث ووایم کېدای شي زه ډېر څه لاسته راوړم او ډېر څه نوي وکړم، نوي کارونه. خو د افغانستان دپاره که خبره کوو نو مونږ ګټه نه دی کړې. لکه یوازې زما او ستا خبربندي، دا د یو ولس خبره ده. یو ولس ولې موسیقي ونه لري؟ یو ولس ولې مکتب او پوهنتون ونه لري یا څوک یې پرېنږدي؟ په دې 20مې پېړۍ کې د ځینې خبرې بیخي لکه سړی چې لکه ټوکې چې کوي، یعنې ولې داسې باید واوسو که نه؟ 20مه پېړۍ او موږ داسې عجایب باندې غږېږو. مثلا زه باید پوهنتون ته لاړ نه شم، زما خور باید لاړه نه شي،
زه باید موسیقي ونه کړم. د یو فرد په حیث خو کېدای شي زه ګټه وکړم، خو د ولس په حیث نه کوم. او د 3-4 کاله چې تېرېږي دا خو د جبر ژوند دی. هغه خلک چې په افغانستان کې اوسېږي که دومره واک ورکړل شي، حق ورکړل شي لکه ماته دلته شته چې زه خبرې وکړم، دا خو یو هم راځي نه دي. او د انساني ژوند خو هېڅ دا تقاضا نه ده چې په دې ډول سړی ژوند وکړي. زه وایم چې دا هر څه چې دا زما وطن دی، زه که هر ډول یم، که د یو فرد په توګه ووایم، موږ ټول افراد دغسې کورنیو سره مو وتلو، بیا به ځو خیر دا کیسې. مګر د ولس په حیث خو موږ خو همیشه ولس سره یو. د ولس په حیث اغېز یې دا دی چې دا څه چې وینو، یعنې دومره جالبه ده چې خادي اصلا نشته پکې. دا موسیقي هم ترې راواخله، د پوهنتون سره څنګه کوي، مکتب سره څنګه کوي، اغېز یې یو جبر، مطلق یو جبر. تر اوسه پورې چې موسیقي کړې ده، دې نه بعد چې کوي څومره د خپل کار نه راضي، څومره د خپل کار نه یاره کله کله داسې وایم چې د ملګرو ته کله کله وایم چې ما تر اوسه شروع نه ده کړې. دا په دې معنی چې رښتیا هم نه ده کړې. یو 3 کاله 2 کاله بعد یوه سندره راضي نه یم، ځکه ما سره څه چې ما جوړ کړي را سره شته ډېر څه دي او پاتې دي چې باید نشر شي، خپاره شي. دا چې دا یم توانېدلی مختلف دلایل وو، کار، تحصیلات، ډېر مې نه غوښتل بالاخره. له دې وروسته موسیقۍ ته ډېر وخت لرم، خو وبه ګورو چې څنګه به کېږي. د نورو پښتنو سندرغاړو یا موسیقیکارانو کار نه مطمئن یې؟ زه هر څه چې خواږه لګي او هغه کوم معیار د موسیقۍ چې دی زما خوښېږي، هر څوک چې او بیا خصوصا هغه څه چې د ولس، زه کورنۍ کې اورېدی شم که نه، لکه د یو فرد په حیث یا د اورېدونکي په حیث. موسیقي په مجموع کې ذاتاً ښایسته چیز دی، ښایسته په هر رقم یې څوک وغږوي فرق نه کوي. دلته الفاظو خبره ده چې موږ الفاظ کارو، ځکه خلک خو موږ له بده مرغه موږ د موسیقۍ همیشه الفاظو پسې یو. اوس د الفاظ باید سم وي، کنی موسیقي غیر د الفاظو نه یو بل څه دی. مثلا هېڅ د شعر پکې نه وي، صرف یو آله دې غږېږي. بیا زموږ د برداشت، زموږ د ولس برداشت په دې برخه کې نشته دومره چې مثلا موږ یوازې موسیقي واورو لکه نور خلک چې دي، موږ الفاظو پسې ګرځو، ټکي څه وایي. نو اوس نو د دې په اساس دا وایم چې هغه الفاظ چې زه کولی شم په خپلې کورنۍ سره واورم او اغېز مثبت وي، منفي نه وي، مطلب هر څوک چې د هر چا چې وي زما خوښېږي. که تکراري هماغه تکرار کې باید لږ څه نوښت وي. مثلا ځینې فولکلور داسې سندرې شته چې ډېر پخوانی دي، که زه نه نشم د مثال به وایم، خپل کار نه دی، خدای مثال دی. لکه نن سبا زما دپاره که زه وایم چې ختم زنځیرې او زنځیرې دی وړی نه شم، مثال که نه یو داسې، زه فکر کوم نن دې شي وخت نه دی زما دپاره. د دې لپاره چې دا مضمون را بدل کړو، فولکلور به هغه راخلو، مضمون به دی ختم زنځیرې او کاشکې تا لیدلی هغه سندرې. مثلا دغسې مثال داسې نور هم شته که نه، تخنیکي راځه که موږ به بحث پرې کوو، داسې ډېر نور شیان شته. مثلا د چنارو لاندې منګیه، لکه په داسې حالاتو کې چې موږ دا خبره کوو، بیا ما دا بدل کړی، ما بل څه ویلي که نه، دا به نه وایم چې کومه سندره، دا هر شی مې داسې ولې نه وایې چې د کومه سندره، لکه ریلیز شوې نه دی یو او بل په دې ډاره کې څوک یې پټه نه کوي. په همدې خبرې کې ځینې خلک په دې ګمان دي چې د موسیقي یا د سندرغاړیتوب دا یو ځانګړی استعداد غواړي، زده کړو پورې اړه نه لري. او ډېر داسې مثالونه بیلګې هم راوړي چې پلانی سندرغاړی یا پلانی موسیقیکار چې هېڅکله موسیقي زده کړې نه وه کړې، مګر په دې خپل کار کې ډېر موفقه و، ډېر پرمختللي وو. او ځینې خلکو ډېرې زده کړې کړې په موسیقۍ کې، خو د ژوند تر اخره پورې هسې موفق. تاسو باور څه دی، موسیقي باید زده کړه وشي که نه بس خدایي استعداد وي، همدغه ترتیب باندې چې روانه ده دا صحیح دی؟ یاره د دواړه طرفه شته. مثلا څنګه چې موږ ټول هنرونه وښیو که نه، یوازې موسیقي نه. زه په دې باور یم چې اول ځل چې په ماشوم کې یا په اولادونو کې د هنر د نورو مهارتونو استعدادونو تشخیص کېږي، دا به مور پلار کوي. د دې یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې زما غوندې سړی چې ما ته چا نه دي ویلي چې تا کې څه شته، دا یو جوش، یو جنون، یو سمندر، ډېر وړوکی وم چې یو سمندر و چې زه هڅولم چې باید دا سمندر باید راووځي، دا سندرې باید وشي.
د تېرو وختو کیسه به نه کوو، زما اوس تجربې نوي دي. اوس خو موسیقي تحصیلات غواړي، پوهه غواړي، او که ډېر پکې یعنې خلک ډېر دا نه خوښوي چې ته ډېر موسیقۍ باندې پوه اوسې، کلاسیک لاړ شي او هر شی دې محاسبه شوي. فقط هغوی مخکې خبره اما الفاظ څه شی دي. زه په دې باور یم چې موسیقي په ژوند کې د نورو مهارتونو لاسته راوړلو په توګه، مطلب یا په رقم کولی شو چې مهمې وګڼو، زده کړه پکې وکړو، او که د نورو دپاره یې هم نه کوو، صرف د ځان دپاره یو هنر زده کړو. او چې کله ته یو څه زده کوې نو هغه ته یعنې ایجوکیشن یعنې علم ورته ویلی شو. موسیقي خپله داسې یوه برخه ده. او زموږ داسې مکتب، پوهنتون، دغه تحصیلات چې دا خو بیا هر څه سره ضرور دي. که ته هر کاره یې ځکه هغه د ماشومتوب نه اول موسیقي نه وي، اول مکتب وي. ځینې خلک د دې سره موافق نه دي چې مور پلار د اولاد دپاره رشته خوښوي، استعدادونه یې پېژني، زوی مې د انجینر شي، ډاکټر دې شي. ما رشته نه ده ویلې، لکه ما دا ویل چې کوم استعداد پکې دي. خو د پلار مور پلار همغه فکر دی چې زما زوی مثلا زه ډېر وړوکی وم، زه 11 کلن چې ما شعر لیکه، یعنې څنګه شعر مې لیکه، فکر وکړه څنګه شعر مې لیکه، ډېر ماشومانه، ډېر عجیب. د قافیې به مې داسې لیکلې، د یوه قافیه به مې استعمال، هغه به مې سواد صحیح کړه چې بس دغه مې استعمال کړه. یعنې دغسې راغلی یم. خو ما ته چا ونه وی چې دا شعر چې ته لیکې آفرین دی. توجه ګیله لرې؟ خیر لکه هدف یې دا دی چې ما د مور پلار نه دي ویلي. مور پلار خدای دې لري، خدای دې ژوندي لري، مخبرونه به ګوري، ګیله هم نه لرم او داسې ټکولی هم نه یم چې یاره دا مه کوه. خو دا هم نه دي راته ویلي چې دا ته چې څه کوې دا خو شعر دی، دې ته خو شعر وایي، شاعري دی، دا کوه آفرین. ما به همیشه دا شاعري پټه ساتله، ځکه دې دپاره چې یو رقم د موسیقۍ سره، د هنر سره د یو اړیکه وه، او خدای نخواسته د پلاني لمسی، د پلاني زوی سبا هنرمند کېږي، سبا دا باید نه شي، دا شعر لکه زه تا ته یم چې ما ته مې مور پلار نه دي ویلي چې ته کوی شي، اواز یې ښایسته دی، ته کوی شي سندرغاړی شي، ته کوی شي شعر ولیکې، نور شیان. که ویلي وی کاشکې دا نن چې کوم ګودر یم کېدای شي دا نه وي، بل څوک به وم، او دا بخي به دغه وایم، لکه اطمینان یې وایم چې بل سړی به وم. نو زه وایم چې زه خپله د پلار په حیث چې اولادونو کې مې کوم استعداد دي، کوم مهارت دي، زه به هغه ته رشد ورکوم او ترقي به ورکوم. هېڅ بل شته نه، هغه که هر څه وي. مخکې دې نه چې زه د بلې پوښتنې ته راشم، تا دا وروستۍ کې د غرنۍ سندرې ډېرې مشهوره شوې، خلکو ډېرې خوښې کړې چې په هغې کې نه سټوډیو شته او نه میکسر شته او بس ډېر ساده او موبایل سره شوي. موبایل سره شوي دي. که دغه یې وایي لږ راته زمزمه کې دغه لالیه خواره شي، لالیه خوار شي وبخه، او ته کولی شي چې خواره شي وایي. او که نه بلکل لکه موږ دا د جلکۍ دی داسې چې ولالیا خورشید من یم د زړه له درده ستا واده کې ګډېدمه وایي. بلکل ډېر زبردست، جالب رنګ دی که نه؟ ډېر جالب رنګ دی. زما پوښتنه هم دا دی، لالیه خوار شي ډمه نه یم، دا ډم او ډمه دا څنګه تعریفوي؟ دا څه دی؟ موږ په فولکلور ادب کې لکه موږ په مجموع کې دا خلک هم چې وایي مثلا سندرغاړو ته هم ډم وایي، دا ډېر مطلق اشتباهي وایي. ډم په پښتو پښتنو سیمو کې هم که وګورو، ډم هغه کس دی چې ډول وایي، ډول غږوي، صرف ډول غږوي. په کلو باډو کې مثلا هغه وخت کې دومره طبابت د څه نه وو، دغه سنتیانې ختنې دغه شیان به یې هم کول، اشپزیانې به یې کولې، پخلی به یې کولو، او دا د قاصد په طور لکه یو څوک چې خبر وړي راوړي، د یو چا به څه خبر و د یو کلي نه بل کلي ته و دا ډمان، بیا بل اصطلاح ورته اخلي خلیفه که نه. دا ډېر ښکلي نومونه دي. موږ داسې کړي دي چې یو رقم. نو دلته ډم هدف بیا په مانس طرف ته ډم هغه څوک نه دی دلته چې ډول وایي، ځکه ډول نه وایي، ډم بیا ګډېږي دلته.
لالي خار شي ډمه نه بیا موږ هغه د ډانس طرف ته هغې نه زه پوه شوم. ما منظور دا و چې ته مخکې دا خبره وکړه چې د استعدادونه چې په ماشومانو کې پیدا کېږي په د افغانستان کې په د کلو بانډو کې په خصوصا په پښتنو کې دغه د دې سره یو تضاد چې موجود دی دغه د کلمو منفي بار دی چې مثلا که ته چاته وایې چې ډم دا بده لګېږي او دا منفي بار لري، دا کلمه ممکن بده نه وي، دا کار ممکن بد نه وي، دا کار ممکن ښه وي، مګر د دې استعمال په پښتنو ټولنو کې داسې شوی دی چې څوک نه غواړي چې زوی لوري یا خپلوان یا ډم شي یا پلانی مسلک یا پلانی مسلک. د ځینې مسلکونه په پښتنو ټولنو کې داسې شوي دي چې خلک فکر کوي چې دا غلط کار دی، خراب کار دی. د مشکل په دې څو ټکو کې نه دی. مثلا ډم یا ډم ګوره ډم دوه ټکي موږ مشکل ده کله چې د ډم یا ذهنیت چرته سي چې مثلا ډم څوک ډم هغه مظلوم انسان چې همیشه د کلیوالو په ده باندې خبرې دي، همیشه ډول ووایه زر شه لوړ شه دا وکړه دا اصلا هغوی خپل دغه خپل دغه ځایګاه پیدا کړی نه دی تر اوسه پورې. دا د یوه خبره. دویمه خبره غیر د ډم نه موږ په کلو کې پخ لرو. بلکل دا پلانی پخ دی. نو پخ څه مشکل لري چې موږ پخ ورته وایو؟ مثال پخ دی اوس یو څوک دی ډاکټر، یو څوک دی بزګر، یو څوک دی ډم، یو څوک دی پخ، یو څوک دی سندرغاړی، یو څوک دی ډرایور ترکاڼ. نو دا فقط زه په دې باور یم چې ډم عین داسې یو نوم دی لکه موږ چې لکه یو نوم دی. مثلا یو څوک دی ډرایور موټر چلوونکی ورته وایي که نه. مطلب یې دا دی دا ډم کلمه په خپله په جوړښت کې مشکل نه لري. دا موږ په کلچر فرهنګ پورې اړه لري چې موږ مثلا ډم چاته یو او په دې باندې نور بحث هم کیدای شي. خو یو هغه پکې دا دی چې هغه که اوس یو چاته وایي ډاکټر هغه نه باده نه لګي، یو چاته چې پخ هغه نه باده نه لګي، یو چاته بزګر هغه نه باده نه لګي. په خپله د کار کوونکي باندې هم چې ورته وایي چې ډم بده پې لګي. زه شخصا دا خو نه دا خو چې کله موږ شته یایو موږ په دې پوهېږو چې که زه ډم نه ورته یم بده پې لګېږي. که زه یو چاته وایم چې ای سندرغاړیه هنرمنده استاد هم څه نو زما چې هدف دا وي چې زه باید یو هنرمند سپک کم. زه پوهېږم چې که زه ورته وایم ډم په دې بده لګېږي، مګر که د دغه خبرې زه ډېره ویاړم چې ما ته څوک ډم نه وایي. بله ټکی چمړې ته سپک خلک راغلي یا به سپکېږو یا به کډې بارونه. فکر کوي په دغو خبرو خلک پوهېږي لکه مخکې دا ټکی چې تا یاده کړه لالیه خوار شي ډمه نه یم او بیا دا ټکی خلک تا پیغام خستلی شي. خلک دومره صحیح خلي چې ما هېڅ باور نه وشي. اصلا دې سندرې دپاره د څو لنډې ما لیکلې دي دا نه وي. بلکل چاوړی ته سپک خلک راغلي موږ په هر حال په هر وخت کې کولی شو دا خبره وکړو. او سپکتوب خو نه لکۍ لري نه ښکر لري. چې کله ولس نه در سره خوشحال خو بس زه یم چې هر حاکم ولس چې خوشحال نه ته هر څه چې یې وروره. نه ما مقصد دا و چې تا دا ټکی وکړله خبره همدې خلکو درته ووایي چې پوه شول. همداسې وه نو خلکو غبرګون دومره و چې اصلا ما فکر نه کولو. او بېچارهګانو تر دې حده چې د دې سندرې په سر د دې ټکی په سر د دې سندرې په سر یعنې ځوانانو باندې سرونه په خریلي دي د جبر جابر خلک چې تا سندره ویله اورئ مثلا دا سندره ولې تکراروئ ځوانان دي که نه ټپه دی یو څوک لنډۍ خو داسې دی چې د خوږلت او دغه د وجودي فلسفه یې خوند هم دا دی چې په ډېرو په دوو نیمه یو بیت کې مطلب ته کولی شي ډېر غټه کیسه وکړي یا به سپکېږو یا به کاڼي بارونه. دا سلهاوه کاله وروسته هم که دا خبره موږ کوو د یو وخت سره یو وخت په بنسټ او د لنډۍ ډېره انقلابي ده د لنډۍ څوک مخه نه شي نیولی. بلکل په دې لهجو کې سندره وویل ښه دي؟ دا زموږ خپل دي بالمطلق پیور خالص زموږ دي. که چېرته د په لهجو کې موږ سندرې ووایو یا په همدغو سبکونو کې موږ سندرې ووایو فکر کوئ چې پښتو موسیقي به هغه ټریپي میوزیک ته ورسیږي هغه حالت ته به لاړه شي که موږ به همدلته پاتې شو؟ نه اوس خو داسې دی یو خو د موسیقۍ جوړښت دی جوړښت اوس ډېر موډرن دی مثلا معیار ډېر لوړ دی او ټکي که څومره موږ لهجوي ووایو دا د زه په دې باور یم چې لهجه د ژبې ښایست دی. مثلا ما خپله د افغانستان ټولې لهجې بل رقم مینه ورسره لرم بل رقم مینه ورسره لرم. نو زه دا یم چې
جوړښت خو ځاسې اوس موږ نشو کولی خپلې آلې وساتو ډېر موږ چې کوم آلات د موسیقۍ دي خو الکترونیک موږ لرو که نه اوس که موږ موسیقي موډرنه جوړوو او خبره لهجهیي کوو دا ډېر خوند کوي زما په نظر یعنې ته یې چې غرنۍ سندره د راک میوزیک سره وي نه خو کیدای نشي دا خو هغه هلته د تخلیق خبره مثلا هغه خپله ټیمپو دی که نه نو دا ټیمپو تر راک سره راک ان رول سره نشي مخکې د احمد ظاهر یادونه وکړه تا مخکې هم یادونه کړې وه چې تا غوښتل چې ځینې پښتو داسې سندرې چې د احمد ظاهر په سبک کې وي مخکې هم غوښتل په دې باندې وکړو کې ولې تر اوسه هغې موخې ته ونه رسېدې ډېر وخت پکې تېر شو ما ځان دپاره رسېدلی یم صرف ریلیز کړي مې نه دي مطلب ځان دپاره رسېدلی یم ریلیز کړي معنا دا چې ریکارډ شوي نه دي ریکارډ شوي دي که نه دي شوي یوه نیمه داسې شوې خو غواړم لایف وکړم دا یعنې ډېر نه غواړم سټوډیو کې وشي ځکه خوند یې همدا دی یوه نیمه چې ریکارډ شوې ده ریلیز شوې ریلیز شوې نه ده چې ریلیز وی اوس خبر به وي د لایق صاحب یو شعر مې پکې انتخاب کړی و جالبه دا دی چې ما لایق صاحب او یو بل ځوان شاعر دا مې سخت پیدا کړی د شاعري داسې کله چې احمد ظاهر په سبک کې کار په کوم بیخي لګېږي یو رقم نه پوهېږم د الفاظ دغسې دي بیخي لګېږي د لایق صاحب څه شعرونه مې په دې سبک کې تر 15 سندرو مې د احمد ظاهر په سبک کې تر اوسه سندرې جوړې په دې 15 کې هم نه زمزمه کېږي هغه وایي چې په دې نږدو کې ریلیز کېږي خیر دی موږ ته زمزمه کړو د لایق صاحب یو د احمد ظاهر یوه سندره وه چې بساغر نقل کرده از خم شراب آهسته داسې یوه سندره وه بیا لږ فرق دا کوي چې موږ په همدې سیلابونو کې د هندسي جوړښت چې دی په همدې سیلابونو کې موږ پښتو شعر بیا که پیدا کوی نشو بل پیدا کوی شي خو کوم شعر چې تا خوښېږي ته خو نشي کولی چې هغه ارایې کې بلکل ځکه لایق صاحب غوندې چا شعر نو بیا مې څه وکړل چې لږ کمپوز کې څه بدلون به وي خو داسې نه چې ما به بغاوت کړی هغه به ډېر کم مثلا دا ډېر کم سیلابونه دا لږ څه وږدم مثلا پښتو ساقی لاس وړه پیمانې ته چې ځنډېږي د زمان قافله درومې نه درېږي سیلابونه کې حساب کو دا لږ څو سیلاب او هغه لنډ نه دی دا فرق دی خو دا فرق نه ښکاري چې څومره تغیر دی بلکل داسې مثالونه ډېر نور هم شته که نه او په دې برخه کې چې هر ځوان کار وکړي دا پوښتنه ما وروسته کوله خو اوس مې وکړم تاسو د خپلو اکثرا سندرو شعرونه کمپوزونه خپله کوئ علت یې څه دی د نور شاعرانو تاسې په خوښې شعر نشي ویلی که نه غواړئ چې مثلا چې بېګانه شي یو علت خو دا ده مخکې مې وویل چې زه ډېر وړوکی یم شعر مې لیکلم هغه بیا هماغه وخت مې چې لیکل او داسې به مې لیکل چې مثلا د حکیم جان فریادي صاحب هغه وخت کیسټې وي یوه کیسټه به چې راغلی ما به د ده په کمپوزونو بیا بل شعر لیکلم مثلا سندره به شوې وه ورک مې دی زړګی خلکو ما په کاڼو ما به په دې سیلابونو په همدې کمپوز به بل شعر لیکل په همدې ما شاعري داسې شوه دا د یوه خبره چې هغه کمپوز ما سره شاعرۍ سره یو ځای و دا ما ګمانم و بله خبره دا ده او زه خو بله خبره دا ده چې کابل کې بیا زه د دري موسیقۍ خصوصا د احمد ظاهر طرف نه ډېر سخت وړوکی وم خو ډېر متاثره وم او په دې برخه کې ما چې شعرونه لیکلي فارسي برخه کې لکه ما د یو کمپوز په اساس لیکلي دلته دغه تاثیر دی بیا دا دواړه چې کمباین کې مجبورېږم چې زه خپله شعر ولیکم وایې ویلې مثلا د مور سندره د مور سندرې تاسو عموما واورئ دا د غزل قالبونه دي استایي ترانه او یو ځینې سندره چې مثلا دا تصنیف دی تا ته چې در ګورم سترګې بیا هر څه د خپله شعر چې ته دیکلمه کوې خوند نه درکوي ځکه د کمپوز په اساس دا د هغه د غزل قالب نه روزي تصنیف شي آزاد شعر غوندې شي یو علت یې همدا هم دی چې مثلا زه نشم کولی چې مثلا یو شعر دی زه ته ماته یو غزل راکړه چې دا به ته کمپوز کړه یا ویې وایه که نه نو دې کې که زه د خپل سبک باندې کمپوز کوم مجبور دغه جوړښتونه لږ لنډ اوږده کړم دا که لنډوم اوږدوم بیا غزل له منځه ځي قالب له منځه ځي او بیا ته هم دا نه سره منې بل د غزل برخه کې ما کړي مثلا که نه ما د غزل برخه کې ما ډېر شعرونه کمپوز کړي ډېر شاعرو نومونه مې نه ډېر زیات شته را سره
خو نه دی یعنی نشر شوي نه دي. ما څه درته ما نوې شروع کړی. ناشناس خپل نوم بدل کو د محمد صادق فطرت نه، خاپیری خپل نوم بدل کو نغمې ته، تا هم خپل نوم بدل کو. چاوې دې کې څه کمال دی چې مثلا دغه ځینې سندرغاړي خپل اصلي نوم بدل کړي؟ مثلا ناشناس ویلي چې زه د پلار نه ډارېدلم، ته د چا نه ډارېدې؟ کله چې په تصویر راغلم اول ځل، نو مخکې دی چې په تصویر راشم څو ملګري ناستو سره، او د ټولو دا رایه وه چې یو هنري نوم باید ولري. په دې لاره کې مو سوچ وکړو چا یو څه چا بل څه دغسې، او یوازینی علت هم دا ده چې هنري نوم باید سندرغاړی ولري. بل دا نه چې ګودر پښتو نوم د خوندور دی، ښکلی دی، د یو جامعیت رایه وه ده. په دې کې ما ډېر ملګري وو. نومونو یو ملګري ګیلام کړی وه چې دا نوم مثلا د دې نوم کې زه وم هلته دا نوم کېښودل شو، بیا د ګودر تر اوسه پورې یاده ونه کړه چې مننه چې ما نوم بیا نوم کېښوده. همداسې وي؟ دا چې هېڅ یاده ونه کړه چې دا ګودر نوم مه پېښئ. او ما زه نه پوهېږم چې دا څومره غټ دا کار دی چې که زه اوس د کمرې دې کمرې له لارې مو ووایم چې یاره ټولو مننه چې دا نوم یې په ما ایښی دی. ډېر عام نوم نه دی که نه؟ یو خاص نوم دی، تر اوسه موږ داسې نه دی اورېدلی. ګودر همیشه ډېر د نجونو پورې تړلی و. خپله نوم مذکر دی ګوره. نوم خو مذکر دی، نوم خو مذکر دی. اوس ورسره خوشحاله یې چې همدا نوم دی؟ ډېر خوند درکوي. ما ته چې څوک ګودر دی خوند درکوي. یعنې یقیني درته یم چې ما ته که صاحب هم وایي خوند درکوي، ما ته چې وایي ګودره څه خوند درکوي. مینوال د نورو سندرو په تمه خو دي، لنډ وخت کې نوې سندرې ورسي که لږ وخت اخلي؟ لنډ وخت کې ما یو څه دا سندرې دي چې ویډیو کلیپ شي، باید ویډیو شي. نو امریکې کې به کوشش کوم، اوس خو نه وایم، تاسو پوهېږئ چې امریکې کې پروډکشن ډېر نیو کمرز چې ورته وایي تازه راغلي خلک، لږ به مشکله ځکه وي چې تر څو چې سیټ اپ کړي فامیل دی، کورنۍ مثلا وبشي، دا 2-3 سندرې داسې دي بیخي آماده دي چې ویډیو شي. او د لایف سندرې چې 8 سندرې یو البوم دی چې د غنم دانه نومېږي. د غنم دانه، ته د غنم دانې ته ورته یې ګناه لرې. سندره فکر د حبیب صاحب شاعري ده. د دې البوم نوم دی د غنم دانه. دا به لایف کېږي، عین وخت کې آډیو ویډیو. نو ډېر زر به ډېر سندرې وشي. یو شی دا دی چې زه غواړم امریکې کې یو څه ځینې کارونه داسې نوي وشي. زه چې دلته ګورم یو څه ډېر تت دي یا یو څه بیخي نشته، هغه یې نه وایم. او دا یو طرفه دي، مطلب یو طرف شته یو طرف نشته. دا یو طرف چې دا ضعیف دی دې باندې کار کوو، او دا یې موږ ته کار دی دا باید وکړو. مننه ښاغلی ګودر زازی، ډېره مننه چې خپل ډېر مصروفه وخت مونږ ته راکړو، دلته سټوډیو ته راغلی. ډېر خوشحاله شوم. کور ودان سلامت. کور دې آباد. ډېره مننه.